ګورې ګلابه زه تاسو ته ایسے په کنونشنل طریقه باندې نه ټیچ کوم چې ایسے کا مطلب ہے ټرای اټمپټ او د هغې نه بعد بیا ټایپس آف ایسے تاسو ته چې زه ایسے ټیچ کوم نو زه به تاسو په ایسے په لیکلو باندې پوه کوم چې تاسو به ایسے لیکئ څنګه او یوازې خو به پې پوه کوم نه اول به مونږ ایسے انډرسټینډ کوو د ایسے یو پارټ چې دی په هغې باندې به ځان پوه کوو د هغې نه بعد بیا به په یو پارټ باندې مونږ لیکل کوو اول به زه دلته کې لیکم د هغې نه بعد به تاسو په هغې باندې پراکټس کوئ بیا به د هغې نه بعد بل یو پارټ د ایسے هغې باندې به بیا پریکټس کوو او په لاست کې به بیا مونږ کنکلوژن ته راځو او د هغې نه بعد به بیا مونږ فل ایسے چې کومه ده هغې باندې پراکټس کوو اول به زه تاسو ته لیکم او د هغې نه بعد چې دی بیا به تاسو فل ایسے چې دی څنګه به لیکئ سمپل الفاظو کې دا وایم چې کوچري تاسو ته زه ووایم چې په سایکل باندې به تاسو اول کښېنئ بیا به توله ونیسئ د هغې چې کوم هینډل دی هغه به ونیسئ بیا به د هغې نه بعد تاسو پیډلز چې دي هغه به وهئ مخې ته به ګورئ او ته به سایکل وچلئ آیا ته به په دې باندې سایکل چلول زده کړې چېرته هم ته په دې باندې نشي زده کولی ته به اول په خپله باندې په دې سایکل باندې کښېنې ته به پکې دوه درې درزونه خورې ته به پکې غلطۍ کې خوږېږې به پکې او د هغې نه بعد به بیا ته د دې سایکل چل زده کړې سیم از د کیس وذ ایسے اول به تاسو په خپل باندې ایسے لیکل چې دي هغه شروع کوئ تاسو به په اول کې غلطۍ کوئ تاسو به پکې درزونه خورئ خو یو ټایم به راشي چې تاسو به بیا پرفیکټ ایسے لیکل چې دي هغه زده کړئ نو د دې خبرو کولو نه د دې ایکسپلینیشن ورکولو نه د ټایپس نه د دې څیزونو نه هېڅ څه فایده نشته چې در کومې پورې تاسو پې په خپله باندې د لیکلو پراکټس نه یې کړی نو ایسے تاسو چېرته هم نشئ زده کولی ولې د سی ایس ایس او د پی ایم ایس په ایسے کې زیاتر سټوډنټس دي هغه فیل کېږي ځکه چې دوی د ایسے د لیکلو پراکټس نه کړی نو موږ به څنګه کوو موږ به یو پارټ د ایسے چې دی هغه اول زده کوو بیا به په هغې باندې د لیکلو پراکټس کوو په خپله باندې ایسے لیکل چې دی هغه به زموږ زده شي د ټولو نه اول به مونږ آوټلاینز لیکل زده کوو چې آوټلاینز به مونږ څنګه لیکو اول به مونږ زده کوو بیا به په هغې باندې پراکټس وکړو چې کله مونږ آوټلاین باندې 100% پوه شو مونږ پې پراکټس وکړو هغه مونږ ته بالکل کلیر شوه بیا د هغې نه بعد به مونږ انټروډکشن زده کوو انټروډکشن چې کله مونږ زده کوو په هغې باندې خو د لیکلو پراکټس وکړو د هغې نه بعد به بیا مونږ زده کوو باډي پیراګرافس مونږ ټول په یو ځای نشو لیکلی نو مونږ به اول داسې 4 پیراګرافس 5 پیراګرافس 6 پیراګرافس دغه شانتې په کلاره باندې پیراګرافس چې دي هغه به مونږ زیاتو بیا به مونږ باډي چې دی هغه زده کوو او په هغې باندې به پراکټس وکړو ریګرس پراکټس به پې وکړو چې بالکل کلیر شي تاسو ته چې تاسو ته څه قسمه ټاپک راشي چې په هغې باندې تاسو بیا پیراګرافس لیکلی شي او د هغې نه بعد به بیا مونږ کنکلوژن زده کوو کنکلوژن به مونږ زده کوو په هغې باندې به پراکټسز وکړو چې کله مونږ بالکل کلیر شوه د هغې نه بعد به بیا مونږ په یو ټاپک باندې روغه ایسے چې دی هغه به مونږ بیا لیکو پوه شوې صاحبانو په دې باندې نو اول د ایسے زده کول دي بیا په هغې باندې خپل پراکټس کول دي کو چېرې زه تاسو د ډېرې زیاتې ټیچ کومه خو ایسے د ټیچ کېدو شی نه دی ایسے د پراکټس څیز دی نو چې تاسو څومره پراکټس وکړو دومره به تاسو ته بیا ایسے لیکل چې دي هغه اسانه وي ټیک ده صاحبانو راځئ اوس ایسے چې دی هغه په اسانو الفاظو کې انډرسټینډ کوو ګورئ ایسے چې کومه ده نو د دې 3 مین پارټس دي 3 مین ایلیمنټس دي 3 مین سټرکچرل ایلیمنټس دي چې تاسو له څه نوم ورکوئ خو بس صرف او صرف ځان پې پوه کړئ ایسے چې کومه ده نو هغه به د دې 3 ایلیمنټس نه د دې 3 پارټس نه به جوړوي یو دی انټروډکشن ټیک شو دویم چې دی هغه دی باډي او دریم چې کوم دی هغه دی کنکلوژن یعنی ایسے به د دې 3 پارټس نه جوړي انټروډکشن باډي او کنکلوژن اوس انټروډکشن چې کوم دی دا به څنګه وي انټروډکشن چې کوم دی دا به یو پیراګراف وي یو پیراګراف په انټروډکشن او دا پیراګراف چې کوم دی به بالکل په سٹارټ کې یعنی د ایسے
سٹارټ والا پیراګراف، اولنی پیراګراف، بګیننګ والا پیراګراف چې کوم دی هغه به انټروډکشن دی. بیا د دې انټروډکشن کې بل خبره دا ده چې په دې انټروډکشن کې دننه به یو تیسس سټیټمنټ وي. تیسس سټیټمنټ باندې کنفیوز کېږئ ما، دا به زه تاسو ته ایکسپلین کوم. ټیک شو چې کله دلته کې انټروډکشن تاسو ته ولیکم نو تاسو به بیا په خپله باندې پوه شئ. ټیک ده؟ په دې انټروډکشن کې به یو یي تیسس سټیټمنټ او د دې تیسس سټیټمنټ سره به ریلیټډ پوینټس وي. دې ریلیټډ پوینټس ته سپورټینګ پوینټس ورته هم ویل کېږي یا د تیسس سټیټمنټ سره پوینټس چې دي دا ورته هم ویل کېږي. نو تیسس سټیټمنټ به او د تیسس سټیټمنټ سره به ریلیټډ پوینټس یي په دې انټروډکشن کې. او دا انټروډکشن چې کوم دی دی به مونږ ته د روغه ایسې چې کومه ده دا به دې مونږ ته انټروډیوس کوي. یعنی ستا د دې انټروډکشن نه به ایگزامینر ته دا پته ولګي چې دا کس ماته په دې ایسې کې څه ویل غواړي. یعنی ستا د انټروډکشن چې دی دا به ستا د دې ټول ایسې یو ریفلیکشن وي. نو سمپل خبره دا ده کو چېرې ستا انټروډکشن کلیر دی، ستا انټروډکشن سمپل دی، انټروډکشن دی کمپریهنسیو دی، نو بس ایگزامینر به بیا ستا نوره ایسې وګوري. خو کو چېرې ستا انټروډکشن ټیک نه دی، کلیر نه دی، ویګ دی، امبیګوس دی، نو هغه به بیا ستا نوره ایسې څه وګوري. نو سمپل خبره دا ده چې تاسو له اول خپل انټروډکشن کلیر لیکل پکار دی. په دې باندې پوه شوئ؟ اوس زموږ سره دویم پارټ چې د ایسې کوم دی هغه دی باډي. باډي چې کومه ده نو دا د انټروډکشن نه بعد چې د ایسې کوم پارټ دی دې ته مونږ وایو باډي. او باډي کې چې کوم پیراګرافس وي نو هغه به د یو نه زیات پیراګرافس وي، مور پیراګرافس وي په باډي کې. د دې سره سره دا پیراګرافس چې کوم دي نو دا به د دې انټروډکشن نه بعد لیکل کېږي. یعنی د ایسې باډي پیراګرافس چې کوم دي نو هغه به د دې انټروډکشن نه بعد لیکل کېږي. او بله خبره دا ده چې د دې باډي پیراګرافس چې کوم دي نو هر یو پیراګراف به یو پوینټ ایکسپلین کی، یوه آیډیا به ایکسپلین کی. یعنی کو چېرې تا دلته کې په انټروډکشن کې 4 پوینټس ورکړي دي نو ستا سره به په باډي کې 4 پیراګرافس راځي او هر یو پیراګراف په دغه یو پوینټ چې دی دا به دې ایکسپلین کوي. سیوا خبرې به پکې بیا نه وي چې ته په یو پیراګراف کې 2 یا د 2 نه سیوا پوینټ چې دی هغه ایکسپلین کی. یو پیراګراف به د انټروډکشن یو پوینټ ایکسپلین کی، یوه آیډیا به ایکسپلین کوي. زموږ سره چې څومره هم باډي پیراګرافس دي نو په دې باډي پیراګرافس کې مونږ څه کوو؟ ایگزامپلس پکې ورکو، پروفس پکې ورکو، ایویډنس پکې ورکو، سټیټسټکس پکې ورکو، د دې دپاره چې دا آیډیا ښه ایکسپلین شي. خو لازمي نه ده چې په هر یو پیراګراف کې به ایگزامپلز وي، په هر یو پیراګراف کې به سټیټسټکس وي. د پیراګراف نیچر ته کتل دي، آیډیا ته کتل دي او د هغې مطابق څه کول دي؟ ایگزامپلز یا پروف یا ایویډنس یا سټیټسټکس چې دي هغه به ته لیکې چې ستا پیراګراف څه شي؟ هغه مور آتنټیک شي. د دې ټولو خبرو په سمپل ورډس کې مراد دا دی چې دا باډي چې کومه ده نو دا د دې انټروډکشن یو ایکسپلینیشن دی. یعنی مونږ چې په انټروډکشن کې څه پوینټس لیکلي دي، مونږ کوم انټروډکشن لیکلی دی نو دا باډي د هغې انټروډکشن ایکسپلینیشن دی. بس سمپل الفاظ. پوه شوه په دې خبره؟ انټروډکشن دی او د دغې انټروډکشن چې کوم ایکسپلینیشن دی نو دغې ایکسپلینیشن ته مونږ څه وایو؟ باډي ورته وایو د ایسې. پوه شوې په دې باندې؟ ښه، بل زموږ سره کوم چې دی هغه دی کنکلوژن. کنکلوژن چې دی به هم څه یو پیراګراف به وي، دا به په اخر کې لیکلی کېږي، د ایسې په لاست کې به دا لیکلی کېږي او په دې کې به کنکلوډینګ ورډز یا کنکلوډینګ فریزز وي. کنکلوډینګ ورډز یا کنکلوډینګ فریزز نه څه مراد دی؟ تاسو وایئ که نه د ایسې یا د پیراګراف په لاست کې so, thus, therefore, hence, to conclude, in conclusion, to sum up. ٹھیک شو؟ نو دا زموږ سره څه دي؟ دا کنکلوډینګ ورډز یا کنکلوډینګ فریزز دي. نو دا به په کنکلوډینګ پیراګراف یا په کنکلوژن کې به دا لیکلی کېږي. او دا کنکلوژن چې کوم دی نو دی به مونږ ته ټوله ایسې کنکلوډ کوي. د ایسې هغه ټوله نتیجه چې کومه ده، هغه نچوړ چې کوم دی نو هغه به په دې کنکلوژن کې
د دې کنکلوډینګ پیراګراف کې وي. په دې خبره باندې پوه شوې؟ سمپل خبره دا ده چې د ایسې درې مین پارټس دي، یو دی انټروډکشن، بل دی باډي او بل دی کنکلوژن. انټروډکشن باندې هم تاسو پوه شوې، په باډي باندې هم تاسو پوه شوې او په کنکلوژن باندې هم تاسو پوه شوې. اوس راځو چې د دې ایسې دا سټرکچر چې دی دا به یې څنګه په دې باندې ځان پوه کړي. ټیک ده، دا ما ستاسو دپاره چې تاسو ته آسان شي، ستاسو د اسانۍ دپاره ما تاسو دا لیکلی دی. ټیک شو؟ تاسو وګورئ اسې دا اولنی پیراګراف چې زموږ سره کم دی دا څه شی دی؟ دا به یې انټروډکشن. په سټارټ کې لیکلی شوي دی یو پیراګراف دی، دا به زموږ څه یي؟ دا به د ایسې انټروډکشن وي. بیا د دې نه بعد تاسو وګورئ 1 2 3 4 5 6 اسې جنرالي ما دا کړی دی. نو د دې انټروډکشن نه بعد چې بیا دا ډېر شي پیراګرافس دي، دا 6 پیراګرافس دي، نو دا زموږ سره د ایسې څه ده؟ باډي ده. او دا لاست ون پیراګراف چې زموږ سره کم دی، یو پیراګراف چې کم دی او اخري پیراګراف چې دی، نه دا زموږ سره څه شی شو؟ دا شو کنکلوژن. نو ستاسو ایسې چې ده هغه به دغه شان دي. اول به څه انټروډکشن، بیا به یې باډي او بیا به د هغې نه بعد یې کنکلوژن. اسې د دې ایسې په باره کې ستاسو په مایند کې څه لږ ډېر څه آیډیاز یا څه لږ ډېر څه پوینټس هغه کلیر شو. ګورئ صاحبانو، ایسې دومره ګران نه دی یا ایسې دومره ګرانه نه ده. سمپل خبره دا ده چې تاسو پې پراکټس نه دی کړی، تاسو پې صحیح پوه شوی نه یې. اوس چې کله مونږه آوټلاینز لیکل زده کړو، بیا د هغې آوټلاینز په بنیاد باندې انټروډکشن لیکل زده کړو، بیا د هغې انټروډکشن په بنیاد باندې باډي لیکل زده کړو او د هغې باډي په بنیاد باندې مونږ کنکلوژن زده کړو. نو تاسو به بیا څه وایې چې سر ایسې خو ډېر زیات ایزي دی، دا خو مونږ ته هسې دومره ګران ښکارېدو. خو په بورډ باندې یوازې زما په لیکلو باندې کار نه کېږي، تاسو به په خپله باندې پراکټس کوئ، د هغې نه بعد به بیا ایسې اسانېږي. ټیک شو؟ اوس راځو او مونږه انډرسټینډ کوو چې آوټلاینز چې دي هغه به مونږه څنګه لیکو. د آوټلاینز دپاره تاسو داسې وکړئ که نه چې تاسو